د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان نهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 129 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 90 آیت څخه اورئ. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. له باندچی یعنی د باندو د اوسیدونکو عربونه هم ډیر خلک راغلل چې هغوی عذرونه وکړل تر څو چې هغو ته هم د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړی شي. په دې توګه هغه خلک چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر سره د ایمان دروغجنه وعده کړې وه کېناستل. له دې باندچیانو یعنی د باندو د اوسیدونکو چې کومو خلکو د کفر کړنلاره غوره کړې ده ډیر ژر به هغوی له دردناک عذاب سره مخامخ شي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. په کمزورو او ناروغانو او هغو کسانو چې د جهاد لپاره مال او وسله نه لري کومه ګناه نشته که دوی له وتلو نه پاتې شول که چیرې دوی د الله او د هغه د رسول په خاطر نورو ته نصیحت وکړي په نیکانو د اعتراض کومه لاره نشته او الله بخونکی او مهربان دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. په همدې ډول په هغو خلکو باندې هم د کوم اعتراض ځای نشته چې هغوی په خپل راغلي له تا څخه یې غوښتنه کړې وه چې زموږ لپاره د سپرلۍ برابرې کړی شي او کله چې تا وویل چې زه ستاسې لپاره سپرلۍ نشم برابرولی نو هغوی مجبور شول بیرته لاړل او حال دا و چې د هغو له سترګو اوښکې بهېدلې او هغوی په دې خبره ډیر ځورېدل چې هغوی په خپل مصرف سره په جهاد کې د ګډون کولو وس چار نه لري. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البته د اعتراض مورد هغه کسان دي چې شتمن دي او بیا هم در څخه هیله کوي چې هغوی په جهاد کې له ګډون کولو څخه معاف کړی شي. هغوی په کور کې ناستو کسانو په جمله کې شاملېدل خوښ کړل او الله د هغو پر زړونو باندې مهر ولګاو ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله په وړاندې د هغو د دې کړنچارې څه نتیجه راتلونکې ده. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کله چې تاسې په راستنېدو دوی ته راورسېږئ نو دوی به راز معذرتونه وړاندې کړي خو ته په ډانګ پیلې ووایه چې پلمې مه کوئ موږ به ستاسې په هیڅ یوه خبره اعتبار ونه کړو. الله ستاسې حالات موږ ته ښکاره کړي دي. اوس به الله او د هغه پیغمبر ستاسې کړنچاره وګوري بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته وروګرځول شئ چې په پټو او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی دی او هغه به تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کول. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ستاسې د راستنېدو په وخت کې به ستاسې په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسې ورڅخه صرف نظر وکړئ
نو په رښتیا تاسې له دوی نه صرف نظر وکړئ ځکه چې دوی ناولي دي او د دوی اصلي ځای دوزخ دی چې د دوی د ګټې په بدله کې به ور په برخه شي. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. دوی به ستاسې په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسې ورڅخه راضي شئ په داسې حال کې چې که تاسې له دوی نه راضي هم شئ خو الله به هیڅکله له داسې فاسقانو څخه راضي نه شي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. دغه د باندو اوسیدونکي عرب په کفر او نفاق کې ډیر زیات کلک دي او د هغوی په باب د دې خبرې امکانات زیات دي چې د هغه دین له حدودو نه بې خبره پاتې شي چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی. الله په هر څه باندې پوهیږي د حکمت خاوند دی. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. په دې د باندو په اوسیدونکو کې داسې کسان شته چې د خدای په لار کې چې څه لګوي نو هغه پر خپل ځان باندې د زور قلنګ یعنی تاوان ګڼي او ستاسې په باب د زماني د څرخ انتظار باسي چې که تاسې په کوم غم اخته شي نو هغوی به له خپلې غاړې نه د دغه نظام د اطاعت غاړکۍ ایسته کړي چې تاسې د هغو په غاړه کې اچولې ده په داسې حال کې چې د بدۍ څرخ په خپله پر همدوی مسلط دی او الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. او له همدې بانډچیانو یعنې د باندو د اوسیدونکو نه ځینې خلک داسې هم شته چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري او څه چې لګوي هغه الله ته د نږدې کېدو او له پیغمبر نه د رحمت د دعاګانو اخیستلو وسیله ګرځوي. هو هغه ارومرو د هغو لپاره د نږدېوالي وسیله ده او الله به ارومرو هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي. په باوري ډول الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هغه مهاجرین او انصار چې هغوی تر ټولو د مخه د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو کې وړاندې شول دغه راز هغه کسان چې وروسته له ریښتینولۍ سره په هغو پسې راغلل الله له هغو نه خوښ شو او هغوی له الله نه خوښ شول. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. همدا ډیر لوی بریالیتوب دی. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ستاسې شاوخوا چې کوم بانډچیان یعنې د باندو اوسیدونکي اوسیږي له هغو نه زیاتره منافقان دي او په همدې توګه په خپله د مدینې په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت یې خوی ګرځېدلی دی. ته هغوی نه پیژنې موږ هغوی پیژنو او موږ به هغو ته 2 ځلې سزا ورکړو بیا به هغوی د ډېرې سترې سزا لپاره بیرته راوستل شي.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ځینې نور خلک دي چې هغوی په خپلو ګناهونو اعتراف کړی دی. د هغوی عمل ګډوډ دی، څه ښه دی څه بد. لرې نه ده چې الله پر هغو باندې بیا مهربان شي، ځکه هغه تیریدونکی او رحم کوونکی دی. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ای پیغمبره، ته د هغوی له مالونو څخه د صدقې په اخیستلو سره هغوی پاک کړه او د نیکۍ په لاره کې هغوی وهڅوه او د هغو په حق کې د رحمت دعا وکړه، ځکه چې ستا دعا به د هغو لپاره د ډاډینې وسیله وي. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې همغه الله دی چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي او د هغو خیراتونو ته منظوري وربخي، او دا چې الله ښه معاف کوونکی او رحیم دی؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. او ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې تاسې عمل کوئ. الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې ستاسې کړه وړه اوس څه دي. بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکارو هر څه باندې پوهیږي، او هغه به تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کول. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ځینې نور خلک دي چې د هغو معامله یعنی د هغو توبې مننه د الله په حکم تر اوسه پورې معطل ده. که یې خوښه شي سزا به ورکړي او که یې خوښه شي پر هغو باندې به بیا مهربان شي. الله په هر څه باندې پوهیږي او د حکمت څښتن دی. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ځینې نور خلک دي چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړي چې د حق بلنې ته تاوان ورسوي او د خدای د بندګۍ کولو په ځای کفر غوره کړي او په مؤمنانو کې تفریقه واچوي او دا په ظاهر عبادت ځای د هغه چا لپاره څارو ځای جوړ کړي چې له دې نه مخکې د خدای او د هغه د پیغمبر پر خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی. هغوی به ارومرو په قسم خوړلو سره ووایي چې مونږ خو له نیکۍ پرته د کوم بل شي اراده نه درلوده، خو الله شاهد دی چې هغوی بیخي دروغجن دي. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ته هیڅکله په دغه ودانۍ کې مه درېږه. کوم مسجد چې له لومړۍ ورځې نه د تقوا پر بنسټ ودان شوی و، همغه د دې ښه وړ دی چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږي. په هغه کې داسې خلک دي چې سپېڅلتیا خوښوي او د الله همدغه سپېڅلتیا غوره کوونکي خوښ دي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير
أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نو ستاسې څه ګمان دی چې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپلې ودانۍ بنسټ د خدای په ویره او د هغه د رضا په غوښتنه ایښی وي، یا هغه چې خپله ودانۍ د یو کمر په کاواکه لغم خوړلې غاړه باندې درولي وي او له هغه سره نیغ په نیغه د دوزخ په اور کې وغورځېږي. الله داسې ظالمانو ته هیڅ کله لاره نه ښیي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دا ودانۍ چې هغوی جوړه کړې ده تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ سبب وګرځي چې د هغې د ویستلو اوس کومه لاره چاره نشته پرته له دې نه چې د هغو زړونه ټوټه ټوټه شي. الله ډیر ښه خبر او د حکمت خاوند دی. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. له هغو سره د جنت وعده د الله په ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده په تورات او په انجیل او قرآن کې. او څوک دی چې له الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسې له خدای سره کړې ده. همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. د الله لوري ته بیا بیا رجوع کوونکي، د هغه بندگی په ځای راوړونکي، د هغه ثنا ستاینه ویونکي، د هغه په خاطر په ځمکه کې ګرځېدونکي را ګرځېدونکي، د هغه په وړاندې رکوع او سجده کوونکي، په نیکۍ حکم کوونکي، له بدۍ نه منع کوونکي، د الله د حدودو ساتونکي. هغه مؤمنان هم دغه شان وي چې له الله سره د راکړې ورکړې دا معامله سرته رسوي. او ای پیغمبره دغو مؤمنانو ته زیری ورکړه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. له پیغمبر او هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی نه ښایي چې د مشرکانو لپاره د بښنې دعاوې وکړي اگر که هغه د دوی خپلوان هم وي کله چې دوی ته دا خبره روښانه شوې ده چې هغوی د دوزخ وړ دي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ابراهیم چې د خپل پلار لپاره د بښنې کومه دعا کړې وه هغه خو د هغې وعدې له مخې و چې هغه له خپل پلار سره کړې وه. و کله چې هغه ته دا خبره روښانه شوه چې د هغه پلار د خدای دښمن دی نو له هغه څخه بیزاره شو
حق دا دی چې ابراهیم ډیر زړه سوان دی، له خدای ویریدونکی او د زغم خاوند. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. د الله دا کړن لار نه ده چې خلق له هدایت ورکولو نه وروسته بیرته په ګمراهۍ کې اخته کړي، تر څو پورې چې هغو ته په ډاګه څرګنده ونښيي چې هغوی باید کومو شیانو څخه ځان وژغوري. په حقیقت کې الله د هر شي علم لري. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او دا هم واقعیت دی چې د آسمانونو او ځمکې سلطنت د همغه الله په لاس کې دی، مرګ او ژوند د همغه په واک کې دی، او ستاسې هیڅ داسې ملاتړ او مرستندوی نشته چې تاسې له هغه نه وژغورلی شي. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو ته بخښنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د پیغمبر ملګرتیا وکړه، که څه هم چې له هغو څخه ځینو زړونه کوږوالي خواته مایل شوي وو، خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي ونه کړه بلکې د پیغمبر ملګرتیا یې وکړه، نو الله هغوی معاف کړل. بېشکه چې له دغو خلکو سره د هغه چلند د خواخوږۍ او مهربانۍ دی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. او هغه درې تنه یې هم معاف کړل چې د هغوی معامله ځنډول شوې وه، کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراختیا سره سره پر هغوی تنګه شوه او د هغوی خپل ځانونه هم په هغو باندې پیټی شول، او هغوی دا وګڼله چې له الله څخه د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپله د الله د رحمت له لمنې څخه پرته نشته. نو الله په خپل مهربانۍ سره د هغو لوري ته رجوع وکړه تر څو چې هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. په باوري ډول هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے مؤمنانو، له الله نه وویریږئ او د ریښتینو خلکو ملګري شئ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. د مدینې اوسیدونکو او د شاوخوا د بانډو اوسیدونکو ته دا هیڅ کله نه ښایېدله چې د الله پیغمبر یې پریښی او په کور ناست وای او له هغه نه په بې پروایي سره د خپلو ځانونو په فکر کې شوي وای.
ځکه چې داسې به هیڅکله نه وي چې هغوی د الله په لار کې د لوږې تندې او بدني تکلیف څه کړاو وګالي او د حق د منکرانو چې کومه لاره بدې سي هغوی پرې کوم ګام واخلي او له کوم دښمن څخه چې له حق سره یې دښمني وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغو ته یو نیک عمل ونه لیکل شي دا باوري ده چې د الله په وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کیږي ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون په همدې ډول دا به هم هیڅکله نه وي چې د خدای په لار کې هغوی څه لږ ډیر لګښت کوي او د جهاد په منډو ترړو کې هغوی کوم ناو یعنی دره ووهي یعنی پرې ولاړ شي او د هغو په حق کې هغه ونه لیکل شي تر څو چې الله د هغوی د دې غوره کړنچارې مکافات هغو ته ورکړي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون او دا څه ضروري نه و چې مؤمنان ټول له مخې وتلي وای خو داسې ولې ونه شو چې د هغوی د نفوسو له هرې برخې نه یو څه کسان وتلي وای او د دینی پوهې له تحصیل نه وروسته بیرته راستانه شوي او د خپلې سیمې اوسیدونکي خبردار کړي وای تر څو هغوی له غیر اسلامي چارچلن نه ډډه کړې وای يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ای مؤمنانو د حق له هغو منکرانو سره وجنګیږئ چې تاسو ته نږدې دي او باید هغوی په تاسو کې سختي ومومي او وپوهیږئ چې الله د پرهیزګارانو ملګری دی وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون کله چې کومه سوره نازله شي نو له منافقانو څخه ځینې د ملنډو په توګه له خپلو ملګرو څخه پوښتنه کوي چې له تاسو نه د چا ایمان په دې صورت سره زیات شو د دې ځواب دا دی کومو کسانو چې ایمان راوړی دی د هغو په ایمان کې خو په واقع کې د هرې نازلیدونکې سورې زیاتوالی راوستی دی او هغوی پرې خوشحاله دي وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون البته د کوم خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي لګېدلې وه د هغو په پخوانۍ پلیدۍ باندې هرې نوې سورې یوه بله پلیدي زیاته کړه او هغوی د مرګ تر شیبو پورې په همدې کفر کې اخته پاتې شول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون آیا دوی نګوري چې هر کال یو دوه ځلې په ازمویښت کې اچول کیږي خو په دې سره سم هم نه توبه باسي او نه کوم درس اخلي کله چې کومه سوره نازلیږي نو دوی په سترګو کې یو له بل سره غږیږي چې چیرته څوک یعنی مسلمانان خو تاسې نه ویني بیا غلي ووځي تښتي الله د دوی زړونه اړولي دي ځکه چې دوی ناپوه خلک دي لقد جاء
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وګورئ تاسې ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپله له همدا تاسې څخه دی. په زیان کې ستاسې لویدل پر هغه باندې ګران تمامیږي. هغه ستاسې د رغېدنې حرصناک دی. د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړهسواندی دی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اوس که دا خلک له تا څخه مخ اړوي نو ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زما لپاره الله کافي دی. له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هغه د ستر عرش څښتن دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.